کوم هغه کې خو هغه کې چې زمون کله مسیزي چې دي چې دا بیل شي د سور زونه نو زمونږه لوډ شیډینګ با ډیر کم شي یو خبره زه نوټس کراولم برای ګرم دا ټول سپینګيري ناشتي د باندې غاړه کې چې د آیسو د آیسیانو ډیر انتهایی باقي دروازه خو د باندې غاړه کې اوس چې د کلو د مرغوار دا څه کې چې برای ګرم یو خبره شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې مهربان دی نن ډېره د خوشحالۍ ملګرې زموږ د MBA صاحب هم راغلی دی د دې علاقې بارش خلک سپینګیري هم راغلي دي د خوشحالۍ موقع باندې که ستاسو خیال چې کله دلته الیکشن کمپین کېده نو هغې کې به موږ یو خبره کوله چې حاجي صاحب مخکې د علاقې له یو کالج راوړی و په بدقسمتۍ سره ځینې عناصر داسې وو چې په هغه په موږ هغوي شو هغه وخت کې دې ته څه ډیزاسټر وشو دې غریبانان انډرګراونډ شو زموږ نه هغه دغه لاړل د ایجوکیشن دومره غټ پراجیکټ چې کوم زموږ د سیمې نه حاجي صاحب راوړی و هغه بدقسمتۍ نه خطا شو بیا حاجي صاحب خپل کاوش کولو زمون بار بار په د وطن د خلکو په وینا په اصرار باندې الحمدلله نن دا غبیچو افتتاح چې کوم سره حاجي صاحب وعده کړی و چې زه به انشاءالله د دې قوم د خدمت لپاره چې ما نه څه کېږي هغه ټول نو د دې کریډټ چې د سپینګیرو چې کوم ناست دي دې ټولو ته ځي ځکه چې دا موږ د دې کشران یو حاجي صاحب زموږ د ټولو مشر دی دې موږ ته نشاندهي کوي بیا موږ حاجي صاحب ته وایو چې موږ ته د دې څیز تکلیف دی هغه موږ هغې ته وګوته کوو نو الحمدلله د الله لاک لاک کرم دی نن دا پای تکمیل ته ورسېده انشاءالله نور غټ غټ پراجیکټونه به م راوړو دې سیمې له د حاجي صاحب په ذریعه باندې موږ سره په دې محفل کې دا د PTI د تنظیم خبره نه ده په دې کې موږ سره د نیشنل جمعیت علماء اسلام څومره سیاسي جماعتونه چې دي هغې ټول مشران د هغې کشران ملګري سره مشترکه دلته ناست دي د اصلاحي کمیټې ډېره ډېره شکریه د هغې صدر صاحب موږ سره ولاړ دی هغې له زه موقع ورکوم 2 منټو نه زیات خبره به نه کوي 2 منټو نه به زیات خبره نه کوي 2 یا 3 منټه خبره به کوي چې زموږ د کلي کې حاجي صاحب ناست دی چې د نور څه څیزونو ضرورت دی موږ ته چې ستاسو مخکې موږ حاجي صاحب ته په ګوته کړو انشاءالله آینده دپاره به بیا هغې خپل کاوش کوي او چې څنګه دا بي چې یو وطن نه راوړه دغسې به انشاءالله هغه به راوړي نو زه حاجي صاحب ته یم چې 2 یا 3 منټه ښه جي ښه نه نه صدر دی باید دو خبرې کوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ټول مشرانو ته او زموږ مشر MBA صاحب ته سپینګیرو ته او بیا ټول زموږ د اصلاحي کمیټې مشرانو ته مسلمان ټولو ته سلام پیش کوم نن حقیقت سره دا ډېره د خوشحالۍ ورځ ده نن چې الحمدلله نن هلته زموږ یو راضینامه وه 2 فریقینو دشمنیانې وي هغه په دې ختمې کې هم زموږ د اصلاحي کمیټې په مرسته باندې او په کې موږ MBA صاحب هم راغلو خدای پاک ورته ورسولو ښایسته خبرې وکړي بیا دلته د دې افتتاح وه نو دا زموږ د کلي دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې زموږ زنانه ماشومان بچي دا به تله پنجو ته زرخانۍ ته بل خوا ته نو تکلیف به ډېر و نن الحمدلله زموږ د کلي ته که وړه ده او که غټه ده خو دې زموږ د کلي لپاره یو تحفه MBA صاحب راوړه نو موږ تاسو ته دې مبارکباد پیش کوو او انشاءالله زموږ دا ایمان دی چې زموږ MBA صاحب تر کومه پورې دې حکومت کې دې خلوص وي
زمون کلی ته چې څه مشکلات وي کا د سړک په شکل کې وي کا د سکول په شکل کې وي کاغه د زنانو د جنکو پرایمري های سکول کولی یا های سیکنډ کولی نو ان شاء الله زمون د دینه پوره تمه ده چې دی به زمون کلی د پاره زمون د نوجوانانو نسل د پاره بچو د پاره خويندو من د پاره دی به دا زمون مرسته کې ان شاء الله دا منډه به موږ سره وي دغه زمون د کلی بس چند خبري نور چې کومه مسلې نو ان شاء الله موږ زمون د اصلاحي کمیټې په مرسته وکړو موږ ټول ان شاء الله یادو یوازې موږ پیټې نه یادو ځکه نن ولاړم وکیل سي ولاړم زموږ صدر عبد الخالق چارمن د شیر سي زموږ کې بنا خان جنرال سیکریټری نو دا زموږ ټول د اصلاحي کمیټې ان شاء الله دا ورته موږ ویلي چې کله دا افتتاحي زموږ څه خبرې نو موږ پاټه ماټه باندې ګورو او ان شاء الله موږ په خپل اصلاحي تنظیم کې کوو واسر الله خان دی باغوزیب دی دا ټول د دې کارکونان موږ ټول شکریا ادا کوو او ټول ته سلام پیش کوو او د مشر بیا شکریا ادا کوو چې دا وایي ورکوټه کار دا زموږ د پراډین هټ کار دی زموږ ټول د لپاره ان شاء الله موږ د دې مرسته کوو ورسره صدر صاحب الله دې خوشاله لره موږ ول تاسو ام پی ایس ته یو دوا دغه مخې ته کېدی په حیثیت د مسیزو د اصلاحي کمیټې د مشر په حیثیت یو وجې زموږ د ګلابات کې موږ ته یو پرابلم شروع شوی دی مرګرو ډیر زیات دغه وکړو موږ ته ستاسو نوټس کې لا موږ نه راوستي پړو دې الله چې دې پیر بیس نه یو دغه راوچتای ډرون کیمرا او د دې کورونو د پاره کافي ټایم د پاره ډیر کلوز رینج کې د کړي نو دا خو چې د پښتنو معاشره ده نو زمونږ د خلک پښتانه پاغي بدل موږ دې نه تاسو ته ریکوست کوو چې تاسو په هر اپروچ باندې چې دې سره دا خبرو کې چې دا د پښتنو سیمه د دا کار مکوئ دا زموږ سکیورټي د غری زموږ عزت شری کنه د کورونو د پاس تاسو ګرځوي ماشومان دي زنانه هر څنګه حالت کې راځي په کور کې ناشته یو خو تاسو ته دا پوینټ اوټ کوم دویم زمونږ دلته کې کوم نوجوان نسل چې دی خاص کر مو خانزیب بھائی او واسر الله ته ډیر زیات ریکوست کوي چیرې زمونږ د پاره داسې یو د لوبې ګراوند پکار دی چې هغې کې زمونږ فزیکل اکټیویټیز وي نو یو خو به دې لعنت نه کوم چې د معاشره کې خور دی دې نه به بچي بلکې تاسو سره څومره کېدی شو د 15 کالو کې د آینده د پاره ان شاء الله زموږ موټ خو په درپسې بیا د نور پارټیانې چې دی خو په سکول کې جرا کاګ واغی سره چې هغه کوم معاملہ او دا زموږ د ټولو ریکوست دی به حیثیت ته وشل چې یو زموږ دغه د پاره ګراوند پکار دی د پاره د هایر سیکنډري سکول نشته دلته کې تقریبا د خانزیب د کور سره های سکول دی د جینکو نو کدا اپګریډ شو دا هایر سیکنډري زموږ ډېر بچیانې زموږ عزت دی هغه زموږ والا میډل خلیفہ نو هغه بیا موږ افورد کولې شو نه چې خار ته لاړ شي بل خوا لاړ شي نو لہذا زه ارشد اقبال ته خواست کوم چې دا ځان سره ولیکي هغه میډل دی خلیفہ دا تاسو ولې کوم مقام راغو چې بس زموږ جی فلحال زما خو مضغوط تدری راځي باقي زه خانزیب ایډیشنل ایډوکیټ جنرال دی زموږ هغه ته ریکوست کوم چې شارټ تاسو ته خبرې کیو د شکریا نورې قسم प्ले ग्राउंड निश्चित हाई सेकेंडरी خاموشي اختیار کړئ بسم الله الرحمن الرحیم ام پی ایس صاحب ماتناس مشران مرګري امزور ټول ته زړه د کوم السلام علیکم ای صاحب چې کوم خبر دی وکړي ډیره پاسه بل خبر خداس نشته خو زبر ته دي دا چې کوم های سکول زموږ جنکو دی زما د خپل کور ماشومه میټریک پاس کو دار وته چې خاطر بنځي دار وته وی خاطر بنځي مطلب تعلیم بند نو کچره تاسو غواړئ نو دا ماشومان دي د لسم نه اخوا سبق نه وي نو مې اپګریډ کاوه هم دومره پوره به ټول بل سم نور بنوي خو ان شاء الله زما دا امید ده چې ان شاء الله دا به تاسو 12 او 13 پوره کوي او خټه د لاسونو پړکا ورکه چې موږ ته حاجی صاحب د تیار چې موږ ته دا 12 او 13 پکار د
ته د خپل کور نه علاوه موږ سره نور په ګاونډ کې موږ هغه راشي او سره ته ما ته یاره بچي داسې کار چې زما د خاوند دی او دا لور مې ډېر تکړه ده ګور دومره نمبر یې اخیستی دی چې دا ښار ته تللی نه شي نو ښار ته چې په دوه وجوهات نه ځي یو خو هلته هغه د پیسو موږ ټول غریبان یو هلته چې ګاډی ځان ته کوي خان د بوجي راولي نو کم از کم 3000 څلور 1500 روپۍ ترې اخلي موږ سره دا پیسې هم نشته نو دا به موږ ته بیا ریکویسټ پکوو جی بار بار به ریکویسټ کوو عاجزانه ریکویسټ هم درته کوو چې دا سکول موږ ته دا اپګریډ کړي دا به ځان سره ولیکي په کاپۍ کې خو په ټاپ کې به یې ولیکي او په سور پین باندې به دا زموږ ډېر غټ ضرورت دی جی ماشین باندې سور جی سور دا چې نظر لاندې خراب دي بل چې کوم دی جی بل چې کوم دی زموږ دا ګراوند چې کوم دی جی زموږ چې کوم ګراوند دی جی هغه د الکانو نشته او ګراوند دی چې یو شته الکان دی او تر هغه په پیسو دی جی هغه پرایویټ دی باندې سره لګي او جی هغه باندې سره چې کوم دی هغه ان شاء الله به جی هغه ګراوند به ان شاء الله زموږ برګرو لپاره پکار دی ان شاء الله بل ایسه داسې کار دی چې دا کوم کارونه تاسو وکړو ان شاء الله موږ دا امید او تمه ده باقي تاسو خلکو تر اعظم د ام پی ای چې کوم کارونه روان دي دا بي ایچ او شو دا موږ د پرغټ اچیومنت دی روډ باندې هم کار روان دی روډ باندې هم کار روان دي عیدګاه زموږ چې کوم د جنازګاه نه وي زموږ خدای ماشاءالله د ام پی ایس په وجه باندې دوه جنازګاه شو دا چې جنازګاه وي د خاموشي ما ته مو به خیر دی ته وڅ سوي جنازګاه زموږ یو نو شکر دی دوه شوي او خو بهترین شوي نو د ام پی ایس چې کوم وادي مو سره کړی هغه ان شاء الله تر سره روان دي او بل ام پی ایس چې کوم زموږ د بي ایچ یو د دې کې به مونږ ته داخله مو ساده خلک یو نه کوي چې دې کې موږ ته څه سہولت چې موږ خلکو ته هغه وایو سبب هم ناست هغه چې موږ ته چې کوم سہولت موږ ته راکړي راځي دا به تاسو موږ 2 منټه درکو چې کم از کم د خلکو مایند کلیر شي چې موږ ته بل څه سہولت دي نو به دا زموږ هغه دی او ان شاء الله ام پی ایس ته موږ د مټي یو او موږ به سره هر ځای کې وګ په وګ ولاړو ان شاء الله او دا ان شاء الله اوسم زموږ پی دی ان شاء الله بیا به پی دی ډیر مننه ډیر شکر خبره پکې دا ور بیلډینګ وکړي ورته دې راځي دا ټیک دا خازن د پس ډاکټر صاحب چې کوم ناشته یچو پېښور خیچو پېښور یچو سیب دی دا دی چو پېښور ته چې زمون کوم دا پروجیکټ دی په دې پروجیکټ باندې تاسو یو مختصر خبره وکړئ چې دا څه شي لکه خاموشي لکه خاموشي ورو دغه کو تاسو څنګه غټه مسله وا لکه خاموشي پلیز باندې بیچو تکرل ختم شو دی وخت ور سره چې کوم د ان شاء الله ټیکنیشن بمي میډیسن بمي لیچوي بمي ډاکټر بمي ماشاءالله علاوه چې څومره زیات سہولتونه موږ دلته راوړی شو او ټول دلته راوړو ثانک یو جی ډیر مهرباني هغه له دعوت ورکوم چې تاسو مخ ته وسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إياك نعبد وإياك نستعين زمانه کله قابل احترام ډیرو درنو ډیرو خواږو سپینګیرو مشرانو کشرانو او زمانه پاکستان تحریک انصاف مجاهدین السلام علیکم بلګرو مشرانو خبرو کې زبر یو خبرو کما چې ابل دنا څنګه مسیزي ما سره شامل شو مسیزي او درخانه ټول یو کله دلته وګوره موږ ټول سره دوستان یو رشتہ دار یو بل صدر پردن نشته داسې رشتې دي عظیمي رشتې دي ټول سره نو کله چې ما سره مسیزي راغله دا ولنه خبره چې زه به کله مسیزو ته راځنه شم د باډي پول نه براوړې ده نو ما ولا خپل سر د گاډي په دې سیټ کې ورکړو چې داسې روډو چې راتلې پینې شو مسیزو ماشاءالله یو ډېر ښه خلک دي او ډېر قابل او ډېر تعلیم یافته او ډېر هاي کوالیفاید خلک دي پکې هر قسم افسران جان هر څه پکې شته ډاکټران صاحبان وکیلان صاحبان نو د دې غم خاده کې ګوري لک چپ شي ها تاسو مهرباني وکړئ چپ شي یاره تاسو جو نن ملاو شي څنګه خبره داسې ده چې هر چا له غم خاده کې د هر ځای مشران راځي نو بیا به هغوی کتل چې یاره د دې مشر سو نو چاته خدا پته نه و چې دا 10 کاله مخکې چا سره ودا کړی او بیا اوس فضلایي رانغود پته لګي د موجوده ام پی چې یاره دا فضلایي حل کړه نو ما چې پهله ما به د خیر وکړل نو پهله دا سره هغه کار مې وکړو چې د باډې نه راشروع شم او تر نیره پورې روډ مې جوړ کړو الحمدلله تاسو کتلی د ښه په ایماندارۍ مې جوړ کړو په اخلاق مې جوړ کړو بیا د ترې نور وروڼه
پردې ګړې مصر خان ته لار وته ده کدی خوا عیدګاه وړلې لارې کوڅې ترانسفارمرې او د ټول نه غټ شي الحمدلله هغه په ریکارډ دی چې ما تاسو بیل فیډر جوړ او دا ما ټول کارونه چې وکړو څومره ټایم نیمه کړی 3 کال تاسو ما سره وای 2 کال خو درخان ایډوکیټ صاحب زموږ د کلی د بڑا بیره دی هغه سټیر هغه فند بند دا خبره ټول ځین کې یو نیم کال کې دا کار ما کړی دی فیډر روډونه لارې کوڅې تاسو کتلې نیر غاړه دنه مال ټول دی خو مالتونه ټول پاخ شو الحمدلله دا په یو نیم کال پر چرته دا 15 کال پوره بیا به تاسو زموږ ایمان کتل افسوس دا چې مونږ بګلاړو د ظلم لاندې راړو باقي د سکول خبره تاسو کا دا خو د جوزف زموږ ډیر ایمان والا ملګری دی او چې چرته کار کیږي فورن ځان رسي او په خپل راسي ځان وقف کړی دی الله دې ته اجر ورکړي الله دې په بچو باندې په کام ځان باندې راوړي چې دې زموږ په دې اجزان رحم کوي نو د سکول خبره ده دغه سکول به زراشم چک به کم دغه تاسو چې دی کنه پد وګورو کړي کمرې کمې 2 کمرې نور به پکې واچو الته زما خوا کې ورته ما پټي هغه نه په کې نیم طرف نور واچو ما ټینشن راته نشته نو هغه په کې دا خو هاي سکول څه چې هاي سکندري به ان شاء الله تعالی او باقي تعلیم چې هغه باندې دوباره روانه ما نو هغه هم دلته د باړې سره د کینار روډ باندې د ادرخانه مسیزو سره سیپن دې ته وې تاسو دغه تبا ان شاء الله ډاټ سره هم دغه ته یا هغه وخت یا دی وخت جوړ کوم چې دینه بدري یو کونسل مستفیدی زکه چې تاسو کتلې دي چې ما د روډونو جال داسې خور کړی دی چې تاسو د نیر 15 پر نیر نه وړي خو روډ نو هغه سیده بادر کلی تم تللی دی اچر تم تللی خو دا ادرخانی 1 ادرخانی 2 او موسازی دا درې یو کونسل بعد جنکو کالج د مستفید ان شاء الله نو هغه باندې ما کار روان دي زهار نه منه او نه زه په دې ورځ پیدا چې یو کار د لاس واچو مکاغه کې مې سره نه بیا نه ورسته کېږي ان شاء الله کالج کوم راشي خبره ادا او چې کوم تاسو ته معلومه ده چې د ملک حالات سونه سختي خو باغې کې ان شاء الله تعالی چې څومره کېږي د دې کام د پاره وکاو په اخلاص وکاو په ایمانداري وکاو او بل دا ما سار د خپل کشران ته ویلي چې ټول مشران به خبره وي د دې کلی ټول مشران ټول سپینګری به خبره وي ځکه چې یا ساتي نمبر 1 خو چې چا مور بلار جون دي هغه ډېر خوش قسمت خلک دا غینه په دنیا کې ډېر کامیاب خلک شته دوی مدا چې بیا خپل د سپینګری څوک عزت ته هغه نه پد قسمت اړو انسان نشته او دا سپینګری دي چې الله پاک د دې دعا نه رد کوي نو ما دې ته ویلي یو څو سپینګری پکې ګرازر دي نو کدی الکانو نیوی نو دی به جرمانه کوم او هغه نه راغلی ان شاء الله ضرورت به ورپسې مو هغه به جرمانه کوم چې هغه ولې راغلی نور خو پیښ وی نو زه یو دل بیا د ټول کام او سپیشلی د ډیر اخلاصمن د ډیر ایماندار د ډیر هانست دی جوزف یو جهان مننه چې دې مونږ ته دا کار ډیر زرو کو الله دې خوشاله آباد لري او الله دې وکي پاک پروردگار چې مونږه جزانو ته توفیق راکړي چې کم حکم دی الله او د الله د رسول چې څنګه د خدمت حکم دی الله دې مونږ هم هغه الله پاک دې مونږ له هغه طاقت او قوت راکړي چې مونږ دې کار وکړو الله خوشاله آباد لري او د مشرانو ډیر مشهورم دغه شانتي چې تاسو راغلي نو تاسو د سپېړه چې دا موږ لپاره سبق دی نو ان شاء الله چې تاسو اوورټانګ یو د دې اور بیلینګ خبرو به چې غریبانان په ټول غر چوک اخلاق کوم غر کې کنه کوم غر کې چې یونټي چا پسې راشي دا خزم نشي کومولې د دې لپاره صدا ته کار وکړي چې ریډینګ څه یالي کسب مقرر کې بلونو په ټول ستو جدي ته ضروري چې اور بیلینګ شي په ثواب به ټیک ورکړي چې کم غریبانان په کشکې به ورته او نور اخلاق لا په ټولام کې چې په کومه طریقې کې خدا غریبانان دغه اور بیلینګ باندې د دې په پروګرام سیټ جوړ کړه نور کارونه وکيږي هغه کار کور کې روټین یو لږ 8000 بل راشي هغه د خیر دی د حکومت خدا ور بیلینګ ورکې د دې مسله او ستا په وجره کې به جمیل بناسي او بلونو باندې زنه وسی الله دغه غونډي او ور بیلینګ والا او چې کوم غریبانه به په خشکې او په سبا به ته واپس ورکې الله دې منشه بس ما ویني کنه خدای نه خان یو خبر د نوټس کراولم
برای کرم دا ټول سپینګری ناشتي د باندې غاړه کې چې د آیسو د آیسیانو ډیر انتهایی باقي دروازه خو د باندې غاړه کې اوس چې د کلو د مرامور دا څه کې چې برای کرم ملګرو یو خبر یا ساتي ها د دې څخه دا څه کار دی چې یو خبره اوري اولنې خبره ما خو بابو سه بوډا شوی دی بس اوس دماغ کانه کې وړي د پوینټ خبره کوي دومره مطالبي دي چې ته باندې سر لا اخلاص مروي دغه غریبانو بابو سه په موږ د بچپن روډ دی خو دا مطلب دا چې موږ د پلاس کې شو کنه پوری ته سکی خبره اورګنه الګا بابو سه په موږ روډ دی لاس کې د شو د موږ مشر دی قابل احترام دی دا سره چې دا بلونه او وربلې د پلان نشه راوستي بس ټیک تاسو بلونه چې کله راشي اعلانونه وکړي او راوړي یو مکه ټایم بس ډیو راځي هم دلته بل لیکلي تراولم صحیح ان شاء الله او ما عند بکینی او هغه به ماینس کوي اورینل بل براولي ار یو شی به ټیکي بل خبردار ده چې کله دا فیډر ما راوستو نو دا چې کله راغلو نو دا زیت نور رسیدلې دا بم زیت رسو صحیح سورزیم زموږ کله ما ته وره زموږ کام دی زموږ نسل دی زموږ مندي زموږ در سره خو ما نه الله پاک د مسیزو تاسو کې دا درخانه بګی د مدغیر بعد می دا چې کم ما سره په حلقه کې دی الله ما ته ور کړی هغه به الله باندې تاسو کې نو زه په دا پیل هغه هم کوم هغه خو هغه کې چې زموږ کله مسیزي چې دي چې دا بیل شي د سړ زونه نو زموږ لوډ شیډینګ با ډیر کم شي ډیر په کم ځکه چې مسیزو کې ما په خپل لاس باندې میټر لګولې په هر مالت کې لګیدري مونږ اخو چې سړدولن مونږ بیل شي د بلې کار مونږ ټیک شي ان شاء الله دا مونږ له سر ترسوم ار یو شی دا صدر سي دی پلاس دی را سره ار یو باندې بسوس ورته پیسې ورکو چې دا زمونږ مسیزي ځان لشي او سړدي ځان خان صدر صاحب ملکیات او رنځيب خان زمونږ د پی ټی آی څومره ملګري دي ټول طرف نه دي شکریا دا کو حقیقت خبره ده چې دا یو ډیر اهم منصوبه و او مونږه مسیزي د دینه پاتې شوی زه د ام بي اس د پټه نه خدا یو کار دا د بي ایچ او یو چې کوم له فیډر کړي نو دا کارنامه مونږ دا پدې 70 سال کې یو کار سکال کې دا مونږ چا کړی بیا ام بي اس ابتدا وایو چې څنګه تاسو ویلي دا فیډر دی باندې دا سر باندې نه دا وځي تر سه ان شاء الله دعا کوي یا رب کریم او زمون په اتفاق اتحاد پیدا کی دا کما جو چې جوړ شو رب کریم دې نه د خیر کارونه خواره کی زمون کم زنانا کم مشوان راځي چې د خیر سبب جوړ شي د شر سبب جوړ شي یا الله زمون دې کلی کې هم داسې اتفاق او اتحاد پیدا کی چې کوم کمی مسله چې دا ټول مشوان په یو ځای ورته راځي وصلی الله تعالی علی